چپ عشق دی شاہد شم جنتون لمی بوزا جنتون لمی بوزا د خزان خزم جوندنا بحرون لمی بوزا بحرون لمی بوزا چپ عشق دی استاذ اس وی فصل فی النواقد وی فصل لے پا بیان دا اغسیزنو کی چی ماتون کی دی او دس لرا او دس پس سماتی گی نوی المعانی الناقضتو اغسیزنا ماتون کی للزوی او دس لرا دا کل ما هر غشیر خرج من السبیلین چی روزی دا دو لارونا خرج من السبیلین روزی دا دوارو لارونا لکوارا بول لوی بول پا دی او دس ماتی گی ودمو او وینا چې د بدن نروزی نو پدی باندې او دس مات شو دم روینا چې هغه وبېږي یعنی یو غټ ساس کې چې وینو تقریبا بیا بېږي کله د ساس کې نه لګم بېږي نو چې کله د اغه زید راوتون رو بيدا نو پدی باندې او دس مات شو والقيح او دارنګي اغه ویني زوی چې ورته وي والسديد او زیړې وبو کله زخم وی پای کې ویني زوی شوی اگر اوت نو دس مات شو کله ویني زوی نوی خو به زیړې غونته او به په زخم کې نو سدید غې ته وي اذا خرج کله شی روز من البدن د بدننا فتجاوز نو تجاوز کړي الى موضع یوداس زیتا يلحقه چې پیوسکی کی داغه سره حکم التطهیر حکم د پاکوالی یعنی د داسې زین وروتی چې یوداس زیل ور رسیدي چې هغه په غسل او په او دس کې داغه پاکول ضروری نو بس او دس مات شو پدی باندې سو شو او دس مات شو والقيء او دارنګ قي الټي اذا ملأ الفم کله چې خله پډک شي پډک خله چې چا الټيو کې نو دا او دس مات شو او دغه پډک خله الټي پليتي دي که پجامو لګي دي جامې پليتي دیو جن ماشومان ځنی وخت په مین دوبانه شودو رودن کی الټيو کی نو دا چې پډک خلای اغه جامې او بدن به پاکي اغه جامې او بدن وسکي اب پاکوي والقيء او قي اذا ملأ الفم کله چې ډک خلبانی وي نو پدې ټول باندې او دس ماتيږي بیا سر نو لګوري فصل فی النواقض په بیان د اغه سيزونو کی چې ماتون کی دی او دس لره المعانی الناقضه اغه سيزونه ماتون کی للذوی او دس لره کل ما هر غشه ده خرج من السبيلين چې هغه روزي من السبيلين د دواړو لارونو ودم او دارنګي وینا والقيح او دارنګي ویني زوي والسديد او زیړې وبو اذا خرج کله چې روزي من البدن د بدن فتجاوز نو تجاوز کی الى موضع داس زیتا يلحقه چې پیوس کی داغه سره حکم التطهير حکم د پاکوالی والقيء او پولټو قي باندې او دس ماتی کی اذا ملأ الفم کله چې خله په ډک شي دا زوړ سبقو اوس وی والنوم او په خوب باندې او دس ماتی کی خمزتجعن چې سړی ډډه لګولي او متکئن یا پتکیا سره خوب راشي او مستندن یادا سے تکیای لګولې دا الاشین یوشتا دیوار سره تکیا والے بالغ سره تکیا والے په خپل لاس تکیا والے لو ازیلا کچره دا شه دې تلر کو کنعن هددن لسقطن دې برو غرزي کداغه مثال په تور دوله تکیا والے غشیر ته اړخ لکو نو دې داسي ودې شروع غرزي نو بس دې سره د مسره دا او د سمات شه دیو جن باز عوام خاص کر د جمعې په ورځ راځي او دیوار صحیح کوي او بیا هغه کی جوټو یو سړی دیوال سره تکیا والے او جوټه والا او د سمات شو نو ډېر احتیاط باز عوام رچوي چې تو دی وینو ودنو نو بیا هغه سره سوچ جام خنشي کوله طالب اخکاری چې دی ودره او وای زو دنو نو دیوار سره چې تکیا والی او جوټه والا سترګي ورله نو بس او د سمات شو والغلبه على العقل او چې غلبه راشي په عقل باندې دا غلبه په سره دی بل اغماء په بهوشي سره بهوشي په عقل غلبه راوسته سره به خود شو صد نشي شي اوس کولو یاسي ځنی وخت بیماری د وجه نه بهوش شي نو د بهوشي سره او دس مات شو
والجنون او د لیونتوب سره. یو سړي باندې لیونتوب راغې نو چون کې لیونتوب کې عقل کار نه کوي او 10 ساتل او 10 ماتېدل خدا عقل سره تعلق لري. نو د لیونی اس وخت کې او 10 نشته ځکه لیونه مرفوع القلم نه. والقهقهه او په زور زور خاندل فی کل صلات پارغ مسکی ذات رکوع چې خاوند رکوع او سجود نو د سجدي. نو ګور په هر مسکی رکوع سجدي لیکن جنازه داسې شی چې پای کې رکوع سجده نشته. نو که جنازه کې چا په زور زور او خاندل نارینا بالغ او زنانه بالغ نو مسخ مات شو خو د سینماتي او په دې عام منځونو کې بالغ نارینا او زنانه چې خاندي او داسې خاندل چې هغه خندا بل چا واوریدا نو موزه مات شو د سمات شو چې د سمات شو نو مسخه مات شو نو بیا به د سر او دس کوي او د سر